قرآن پاک سورۃ النساء کی راضی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخرج یوب المال باطلی طریقې سره چې کوم ناجایزي څومره طریقې دي هغه پدې کې بندي نو هر هغه طریقه چې هغه شریعت نه خلاف تا هغه باطله طریقه ده رمضان مبارک میاشت کې خوراک کاک نه کوي نو غیر رمضان کې هم دغه انداز سره هغه شیزونه چې همیش لپاره حرام دي بیا غینا ځان ساته هغه نه ځان ساته رمضان مبارک میاشت کې د شپې قیام دی پای کې شل رکعاته تراویح دي مسلمانان ټول شپه عبادت کوي نو غیر رمضان کی هم عبادت شری لگا قرآن پاک فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ بندگان آغری چاگوش بتی رئی سجدا بسیدی کی وقیاما بولاری بالمقام کی رازی تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون دالله بندگان هغری چې دیاغو اړخونه دیاغو ډډې د بسترونه لري وي دو الله دلاله یادې نو رمضان مبارک میاشت کی عبادت نو غیر رمضان کی عمدہ انداز سرا رمضان مبارک میاشت کی سنت عمل آغا کرے دے چاگا دش پی قیام دے لیکن اس فرض مزدبارہ تیار ندے فرض مزدبارہ جدے دی فرض مزدیاغے اہتمام دیاغے پابندی دا اختیار کی رمضان مبارک میاشت کې هر قسم لا ناروا او نازان ساتي نو غیر رمضان کې ټریننګ شو چې پورا کال دغه انداز سره ځان بچ ساته ورنه عبادت د ځایګي دانګي په دې رمضان مبارک میاشت کې ذکر اذکار او نور مختلف شکلونو کې عبادتونه هغه نو غیر رمضان کی هما دغه انداز سره وای مسلمان هغه دی چې هغه قران پاک واورید اوس باغی باندې عمل دا اختیار کی پورا قران قاری سے واورو قاری سے لپاره هم تعلیم دی سماعت وال لپاره هم دی عام مسلمانانو لپاره زنانو لپاره نارینو لپاره چې الله تعالی حکم واورید قران پاک فرمایي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا زیر دې ورکا غچاله پارا چاغه د قران پاک احکامات واوریدل اور هغه پسې بهترین انداز سره روان دي هغه باندې عمل اختیاري دارنګي رمضان مبارک میش پیغام دا چې موږ لپاره د اخلاق او تبدیلی پیغام راکړي چې مسلمانانو اخلاقو کې تبدیلی راشي کم اخلاق د رمضان مبارکو پائے کی شامل اختیارو غیر رمضان کی هم انداز سره د عبادت وغیرہ دا اختیاري نو کدا طریقې سره د په اخلاقو کې د په کردار کې هغه تبدیلی راغلی نو پوښه چې روزه نه د تاسو شی حاصل شو او کڅنګ مخ کې واقع شان لري نو واقعي د رمضان مبارک فواید هغه حاصل نشلل پکار دارا چې هر مسلمان د قران پاک د احکاماتو تابعداري اختیار کړي قران پاک کې بل مقام کې راځي وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ پیریانو بیان قران پاک کړ دې انسانانو لپاره عبرت دیغا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ پیرانو ټولګي راغلي هغه قران پاک اورېدلې کله چې قران پاک بیانېږي قالوا انفدوا دو یو ول دوی چې چوب شي قران ته وکیله قران سوېغه ولما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجبړاوي
پیریانو ټولګي راغلې او یو بل ته وی غلی شي قران پاک دې وکي خود ولما قضي ولوا الى قومهم منذرين کله چې قران پاک تلاوت ختم شو مز ختم شو پیریانو هغه سیک بیا دی هغه نورستو یعنی قران اوریدو نورستو خپل قوم طرف ته دلی اور خپل قوم ته دعوت ورکړي قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وی زمغا قوما یقینی اورید دی منگا داسی کتاب چی نازل شوی دی رسول موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدئی چا تصدیق کئی دیا کتاب چی دینا روان دی یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم سیلاری طرف تا رانمائی کئی او سیلار خی نو پیریان چې کله قران پاک واورید هغه باندې اثر وکړو هغه فورن داوي ان سمعنا قرانا عجبا مونږ یو ناشنا کتاب واورید هغه ایمان راړو او واپس چې کله خپل قوم ته لاړل قوم ته دعوت ورکړ قران پاک کې سورۃ احقاف او سورۃ جن کې دا تذکرات تفصیل سره راځي اشاره دا چې مسلمان لپاره چې دې قران واوري رستو باغی باندې عمل دا اختیار کړي نو مقصود دا دی چې رمضان مبارک میاشت کې کم عبادت وغیرہ دا وشل غیر رمضان کې مسلمان هغه ټایم ټیبل باندې هغه انداز سره چلیږي او هغه انداز سره باغی باندې عمل اختیاري تلاوت هغه انداز سره ذکر اذکار موزونه د شپې قیام دارنگی نور مسلمانانو سره همدردی او چکم رزیلا صفات دی آغا ځان نه لري کولی نو یقینا د دې آغا اثرات به مسلمان ته ملاوي شي او دی با آغا خوشنودینا او دارنگی آغا خوشحالونا دی بسشی مستفید بشي آغا فیدی بورتا حاصل شي اللہ تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیمات من عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ